طالبانو دایکندي ولایت کې دوکاندارانو ته ویلي که زموږ بیرغ مو پورته نه کړ دوکانونه به مو وتړل شي. طالبانو په دایکندي کې هټیوالو ته خبرداری ورکړې چې که واک ته د دغې ډلې د راتګ د درېیمې کلیزې په مناسبت د خپلو دوکانونو په دروازو د طالبانو بیرغ ونه لګوي، د دوی دوکانونه به د 3 ورځو لپاره وتړي. طالبانو ټینګار کړی دی که دوکانداران د دوی بیرغ نه لري په خپلو هټیو سپین رنګ رخت ولګوي. د دایکندي د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د نیلي ښار هټیوالو او سوداګرو ته د یوې خبرتیا په خپرولو خبرداری ورکړې چې هر څوک مکلف دی چې په خپلو دوکانونو د دې ډلې بیرغ ولګوي. په نیلي کې د طالبانو د ښاروالۍ مشر خالد احمد فضلي دوکاندارانو ته د دغه حکم د عملي کولو لپاره تر نن ورځې وخت ورکړی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت واک ته د دغې ډلې د بیرته راتګ لپاره د زمري 24مه عمومي رخصتي اعلان کړي او د دغې ډلې چارواکو ویلي چې دوی به دغه ورځ ولمانځي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په کابل کې د خصوصي ښوونځیو نارینه او ښځینه ته امر کړی چې کابل ته د دې ډلې د راتګ د 3مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا ډله په داسې حال کې د زمري 24مه لمانځي چې افغانستان له تیرو 3 کلونو راهیسې له اقتصادي بحران، د خلکو نارضایتي او د بشري حقوقو له سرغړونو سره مخ دی. ډیری افغانان د زمري 24مه د یوې متشدد او افراطي ډلې